د بلخ ولایت د ترانسپورت ریاست د واټ ترانسپورت د تنظیم ادارې مسؤلین وایي چې د ترانسپورتي شرکتونو او د خلکو د ستونزو د حل په موخه د ترانسپورت وزارت نوې کړنلاره او لایحه جوړه شوې ده. هغوی زیاتوي چې د اسلامي امارت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د خلکو د اساسي اړتیاو د پوره کولو او د غوره خدمتونو وړاندې کولو لپاره د باروړونکو وسایطو بین الولایتي کرایې ټاکلي چې له امله خلکو او شرکتونو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوي دي. طرزالعمل لایحه‌ای که از طرف وزارت ما داده شده نظر به ما کار میکنیم. هر موتری که بار بالا میکنه کرایه پیتونشان معلوم هستن. بعضی موتروان شکایت میکنه که مثلا کرایه ما کم بود از اول، باز کرایه تطبیق شدن. کرایه که تطبیق شدن حالا هیچ مشکل نداریم. قوانین مقررات ترانسپورتی ان شاء الله کدام کمبودی که بسیار خوب خدمات میشه از طرف شرکت ها. ان شاء الله رحمان خدمات فوق العاده است برای هم برای مسافرین و هم به دریورای عزیز. په همدې حال کې د موټرو یو شمېر څښتنان دا اقدام د ترانسپورتي شرکتونو او خلکو د فعالیتونو د اسانتیا لپاره موثر بولي او د دغه کړنلارې له پلي کېدو څخه تود هرکلی کوي. انشاءالله ما مطابق اونمو اصول مقرراتی که ترانسپورت یا وزارت ترانسپورت بر ما وظیفه سپرده، انشاءالله در این قسمت ما تماما با مردم خود، با دولت خود، با ریاست خود همکار هستیم. به تطبیق از این شب و روز ما همکاری داریم و تلاش میکنیم. کل شرکت ها راضی است. نه کسی حق کسی را در دیگه کس خورده میشه. چیزی که ریاست ما کرا را تعیین کرد ما دو تعهد میتیم که دمو کرا باید بارگیری کنیم، نه بالا نه پایین، که در آمدگی شرکت هاست کرا که پایین بیا بالا بار پایین بار کنیم. یک چیزی که طرز عمل از طرف ریاست ترانسپورت ولایت بلخ ما میای طرز عمل ما مامور تایید میکنیم. خوش هستیم پیش ریاست ترانسپورت. د یادونې وړ ده چې د تیر نظام پر مهال د قانون د نه حاکمیت او د یوې هرړخیزه کړنلارې د نشتون له امله تل د موټر چلوونکو او ترانسپورتي شرکتونو ترمنځ لانجې او ټولنیزې ستونزې رامنځته کېدلې چې اوس د اسلامي امارت د مسؤلینو د پراخو هڅو او د یو منظم میکانیزم په رامنځته کولو سره دغه ستونزو ته د پای ټکی کېښودل شوی دی.